هڅه وکړه چې دواړه خپل کړي، احساسات او ذهن ورسره آرامیږي، عقل بیرته راوګرځي او انسان پر دې باور شي چې د اندېښنو ډېر ناروغان یې د وحشت له روغتون څخه رخصت کړي دي، د ژوند ملګری کړه. سلامونه او نیکې هیلې، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ وئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. محبوب الله پویا یم ستاسې په درانه چوپړ کې. که مو چېرته زموږ مخکینی ویډیو چې د ګریټ افغانستان یوټیوب چینل لخوا خپره شوې وه لیدلې وي، موږ د لا تحزن نومي کتاب په اړوند خبرې وکړې. داسې یو کتاب چې په اسلامي نړۍ کې تر 10 میلیونو زیات چاپ شوی او چاپیږي. دا داسې یو کتاب دی چې ډېر ناروغان یې د وحشت له روغتون څخه رخصت کړي دي. دا کتاب د ځینو ډاکټرانو په شان نه دی چې یوازې په یوه ناروغۍ کې تخصص کړی وي او پر پاتې ناروغیو نه پوهیږي، بلکې دا داسې یو کتاب دی چې ستاسې د هرې ناروغۍ علاج په ډاډمنه توګه کوي. که چېرته تاسې په ژوند کې له مشکلاتو سره مخ یې، قرضدارۍ پریشانه کړي یې، د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن او یا هر نوع ستونزې په ژوند کې لرئ، د دې ټولو د ستونزو د حل لپاره لا تحزن خپل ملګری کړئ. او د دې کتاب هره نسخه به موږ د ګریټ افغانستان یوټیوب چینل له لوري تاسو سره شریکوو، ځکه چې موږ په خپل هیواد کې ډیری داسې خلک شته چې متاسفانه له تعلیمه بې برخې دي او نشي کولی چې کتاب مطالعه کړي. خو زموږ ځینې هیوادوال شته چې تعلیم هم لري او مطالعه هم کولی شي خو وخت نه لري. د ګریټ افغانستان چینل د دې ستونزې د حل لپاره وغوښتل چې د لا تحزن نومي کتاب په ویډیویي شکل له تاسو ګرانو هیوادوالو سره شریک کړي، تر څو تاسې وکولی شئ په هر ځای کې هره شیبه له دې ویډیو او له د کتاب څخه مستفید شئ. او له دې نسخو څخه به په نننۍ ویډیو کې موږ د یا الله او د نیکمرغه اوسه په اړوند خبرې کوو، په دې هیله چې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. دا یو طبیعي خبره ده چې د ځینو پیښو او حوادثو په وخت کې زموږ له خولې څخه بې اختیاره د یا الله کلمه راوتې وي. کیدای سي چې د دې په دلیل اکثره هیوادوال نه پوهیږي چې ولې موږ د اکثره د مشکلاتو، اندېښنو، مصیبتونو او د نورو طبیعي پیښو په وخت کې د یا الله کلمه وایو. که چیرته تاسې متوجه سوي یاست د زلزلې په وخت کې، یا دا چې تاسې ویده یاست او ناڅاپه زلزله کیږي او تاسې راجګیږئ او وایئ چې یا الله، او یا هم له نور حوادثو، ترافیکي حوادث، نور طبیعي حوادثو سره په ژوند کې له نورو مشکلاتو، مصیبتونو سره مخ کیږئ، نو ولې تاسې یا الله وایئ؟ ولې تاسې د یا الله کلمه وایئ؟ ځکه چې زموږ زړونه یوازې د الله تعالی په یاد ډاډمنېږي، او دا د الله تعالی یاد دی چې زموږ زړونه پرې سکون حاصلوي. ځکه چې زړه یوازې د الله تعالی په یاد سره ډاډمنېږي، احساسات او ذهن ورسره آرامیږي، عقل بیرته راوګرځي او انسان پر دې باور شي چې الله تعالی پر خپلو بندګانو ډېر مهربانه دی. لکه یو شاعر وایي چې زه د زمانې په ډېرو مشکلاتو، مصیبتونو کې راګیر وم او خپله لاره مې ورکه کړې وه. نو یو شپه راجیګ سوم او نیمه شپه وه او په سجده پرېوتم الله تعالی ته او زارۍ مې پیل کړې. زارۍ مې پیل کړې له هغې شپې وروسته زما د ژوند ټولې ورځې ډېرې ښکلې، خوشحاله او ښایسته شوې. نو د الله تعالی نوم څومره ښایسته او ښکلی، څومره ښایسته توري، رښتینی عبارت او ارزښتمنه کلمه ده. د الله تعالی په نوم اخیستلو سره زموږ ذهن ته د هغه غنا، بقا، قوت او نصرت او د حکمت لرونکي ذات تصور راځي. نو د الله تعالی په نوم اخیستلو سره سمدستي ذهن ته د غنا او بقا، قوت او نصرت، عزت، قدرت او د حکمت لرونکي ذات تصور راځي.
نو موږ ولې د هرې دعا نه مخکې د یا الله نوم اخلو یا الله وایو، لکه یا الله زموږ خفګانونه او غمونه پر خوشحالۍ بدل کړه، یا الله د زړونو اور مو د یقین پر یخو اوبو سوړ او د روحونو سکروټې مو د ایمان پر اوبو سړه کړه، یا الله پر بېخوبه سترګو مو په خوب او ناقراره نفس ته مو ډاډ ور په برخه کړه، یا الله کوم خلک چې بصیرت نه لري هغوی ته بصیرت او څوک چې بې لاره دي لاره ورته وښیه، یا الله زموږ له نفسونو څخه غمونه او اندېښنې لرې کړه، موږ له ویرې او بې زړهتوب څخه تا ته پناه دروړو، مرسته هم له تا څخه غواړو او یوازې پر تا توکل کوو، بېشکه ته غوره مرستندوی یې. ځکه چې الله تعالی د ټولو کائناتو مالک دی، هغه ډیر رحمان رحیم دی، غفور رازق مالک دی، او همدا الله دی رزق، روزی، غم، خوشحالي ټول د الله تعالی په لاس کې دي. که چیرته موږ الله ولرو او له الله تعالی یې وغواړو نو انشاءالله چې په ژوند کې به له هیڅ نوع مشکلاتو او ستونزو سره مخ نشو. موږ او تاسې کیدای شي په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوي یو، خو الله تعالی حل کړي دي، نو ځکه موږ باید ټول پر الله تعالی باندې توکل وکړو، ځکه چې الله تعالی وایي ومن یتوکل الله فهو حسبه، څوک چې پر ما توکل وکړي زه ورته کافي یم. نیکمرغه اوسه. ایمان او نیک عمل دواړه ستا د ژوند راز دی، هڅه وکړه چې دواړه خپل کړې، د علم په لټه کې شه، مطالعه وکړه، ځکه چې له دې سره غمونه له منځه ځي. الله تعالی ته د خپلو ګناهونو نه توبه وباسه، له ګناهونو څخه لاس واخله او ژوند پر ځان مه پیټی کوه. د الله تعالی کتاب په ډیر فکر او سوچ سره تلاوت کوه او تل د الله تعالی په ذکر کې مشغوله اوسه. له هر چا سره ښېګڼه کوه، له دې سره به دې سینه پراخه شي، په ځان کې زړورتیا پیدا کړه، له دې سره به دې نور هم سینه پراخه شي. له خپل زړه څخه حسد، کینه او نور ناوړه صفات لرې کړه. عباسې خبرې، بې ځایه کتل، اورېدل، ناسته پاسته، خوراک او خوب پرېږده. په ګټورو کارونو ځان مصروف کړه، ټول غمونه او اندېښنې به دې یوې خواته شي. هغو خلکو ته وګوره چې له تا څخه بدرنګ، صحت یې خرابه او رزق هم تر تا کم وي. د یو بد احتمال په اړه له ځان سره فکر وکړه. کله چې در سره همدې ته ورته معامله پیښه شوه نو هغه څه ورسره وکړه چې مخکې دې ورته سنجولی وي. د یو بد احتمال په اړه له ځان سره فکر وکړه، خو کله چې در سره همدې ته ورته معامله پیښه شوه نو هغه څه ورسره وکړه چې مخکې دې ورته فکر سنجولی وي. هسې بې ځایه او ناوړو فکرونو کې خپل ذهن مه مصروفوه، مه غوسه کېږه، په هر حالت کې له صبر، زغم او عفو څخه کار واخله، ځکه چې د ژوند موده ډیره لنډه ده. له خلکو څخه دا تمه مه لره چې هغوی به در څخه مننه وکړي، ځکه چې د دې پر هیڅ چا حق نه لري. هره نیکي یوازې د الله تعالی لپاره ترسره کړه. هغه طریقه غوره کړه چې مشروع او ګټوره وي، له دې سره به د غمونه یوې خواته شي. د نن کار همدا نن کوه او سبا ته یې مه پرېږده. داسې کار کسب زده کړه چې هم ګټور وي، هم در سره سمون وخوري او ستا د سوکالۍ سبب وګرځي. د خپل بدن روغتیا او ورزش ته ځانګړې پاملرنه وکړه، ځکه چې سالم عقل په سالم تن کې وي. تل الله تعالی ته د بښنې، ښو کارونو او د روغتیا غوښتلو په لړ کې دعاګانې کوه. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. تر بلې ویډیو مو په سپېڅلي رب سپارم. د خدای په امان.